بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زه مختار حسین خټک، تاسو ګوره ډیلی خټک نامه یوټیوب چینل. قدرمندو، نن تاریخ ته 8 اگست 2024 ورځ ده، د هفتې خولۍ ورځ ده او نن یو نوی میچ ته 12 میچ ته د نوي لهر د خټکلي او د وابډا ترمنځ خټکلي ټاس ګټلی دی، بیټنګ په سرای کړې ده. 4 اوور 63 رنز دي اوسه پورې او څوک کھلاړي نه دی آوټ شوی. شاټ یې ولو، مس فیلډینګ 4 رنز. سکور ښه روان دی. تاسو ته په یاد وي چې اوسه پورې 11 میچونه وشو، په 11 کې 9 میچونه وړومبني چې دي هغه په چیسنګ باندې پوره شوي دي او لسام میچ هغه په فرست بیټینګ وګټو او دا نن بیا یې میچ لګیاله چکۍ وله. نو ګورو چې نن به څوک ګټي، فرست بیټینګ به ګټي او که نه چیس کېږي به. تکړه میچ دی، یعنې تکړه ټیمونه یې دواړه او خطرناک ونه میچ دی او ناک آوټ دی. نو ګورو به چې څوک به ګټي، یو به ورکېږي یو به مخکې راوند ته مخکې کېږي. سبا او بل سبا غالبا میچونه شته دی 10 تاریخه پورې. نو بیا به هغې نه بعد څلورم لهر شروع کېږي. چا چې 2 میچونه ګټلي دي د هغې تر منځه به میچ وي. څه به ورته دې ځای نه وروځي او څه چې کوم هغې نه الریډي مخکې وتلي دي نو د هغې تر منځه به بیا مقابله وي. ګوډ شاټ. پرون ډېره ښایسته مقابله شوې وه د وزیرګړی او د ازاخیل پیانو. فرست بیټینګ کړی او میچ یې وګټو او میګرا دی او ښه انینګز یې وکړو. وزیرګړی هغسې پرفارمنس ونه کړی شو. 5 اوور 76 رنز ډېر ښایسته سکور روان دی دې وخت کې. د وابډا د خټکلي نوشهره او شاټ یې ولو، زبردست کیچ ته تقریبا فیلډر نشته دی او چکه به شي. چکه یې واله د چکه شاټ اگین چکه او کیچ. کھلاڑی پاس په د اول کیچ کو 500 روپۍ وګټي. څه نام دی دا؟ عدنان. کوم ځای سره تعلق ساتي؟ خټکلي سره. خټکلي سره مشره. خټکلي میچ هم دی. هیپی ماوري ډېر کله شو. ډېر سیم کیچ دی. پیلنې نور به څو کیچ نه سي. 60 په اراده راغله. ټورنمنټ په باره کې څه خبرې وکړه؟ ډېر ښه ټورنمنټ دی ماشاءالله. دلته موږ راځو میچونو ته، دا مو درېیم څلورم میچ دی او ستاسو کمیټې ستاسو ټورنمنټ ماشاءالله ډېر ښه دی. ډېره مننه. بس دې وخت کې عدنان بھائی کیچ ونیو، د خټکلي سره تعلق ساتي. 400 کیچونه دې وخت کې پورا شو. د بلال سویټ سے طرفه 500 روپے ته ملاو شي. کلاپینګ وته وکړي. یو بل شاټ چکه د وخت کې یو کھلاړي هم آوټ شو. 5 اوور 74 دی غالبا. قدرمنو دې دوران کې 2 چکې هم ولی شوې او بس هغه زوی مې وي چې کلمات جوس وله محمد زیان نن راکوشی و. نو بس هغه سره په خبرو شوم، ریکارډینګ ونه شو او زبردست شو. 6 اوور 97 رنز دي او دا 4 شو. یو کھلاړي آوټ دی. 6 اوور 97 رنز دي. کیچ ته وختو، یقینا چې کیچ به شي هغه ورته ویلاړ دی. کھلاړي بالکل ریډي ورته ویلاړ دی، لیکن هغه نه هغه شو شاته بل رسېدلی شو، هغه کیچ وکړو. دې وخت کې بل وکټه هم آوټ شوه. 2 کھلاړي آوټ. شعبان بالینګ کوي او ښایسته بال یې وکړو، په شا باندې ولګېدو. 1 رنز. 7 اوور 115 رن، 2 کھلاړي آوټ. دې وخت کې په سټرایک باندې کیپټن رضوان ویلاړ دی، په نان سټرایک باندې افاق دی. بالر رالو بل نوی کس او شاټ یې ولو، لیکن فیلډر موجود دی او نو بال یې اخیستی دی. 4 رنز. نن یو ځل بیا د هغه د ډېر کسان لګیا دي چې هغې سوري دي په فیلډینګ کې.
هر بال باندې کیلوریان هغه کوي ګډ زبردست فیلډینګ شاټ زبردست او لري چکا سرک نه پورا اور بال تیر کو شاټ زبردست شاټ او چکا اوه کیچ د تماشای ډراپ شو آفاق په 20 بال باندې 50 ولا خسته انینګز یو بل شاټ او کیچ نه بعد شو چکا ولګیلا 2 بال 2 چکه کوشش کوم ملګرو چې میچ شارټ ریکارډ کما پازول پکې ریکارډینګ ونه کم ځکه چې پرونه میچ چې کوم ایډیټ کو ناغه یو منټه اپوسه یو غنټه جوړ شو تقریبا یو نیمه غنټه ریکارډینګ شوی او نیمه غنټه مې کم کو تقریبا یو غنټه شو خو میچ هو ان شاء الله تاسو بوتنه بقاعده خوانه غسته وی 8 اوور 140 رن 2 کھلاڑی آؤٹ دے وقت دے مانزه بریک شو او د منځ د بریک نه بعد ورسو تاسو بغیر میچ ریکارډ کو د وخت بس موږ بخته تر وخت او لږ باندې شاپینګ کو کول ډرینکس ولا نن ورغله محمد زیان وچ کني را مست جوس ولا د ته مو جوس وغه سوره شلکا جوس راغسو جوس وغسو او بس نو سمو خو نه خالي او څه دي سره په دغه دوکان ته راوختو رالو بکې بلپین مې مخې غسه ور خسته بلپین یې وسره نو زم چې کنه دا یو بالکل ها نور علي به څه کې حالات موسم خټه خسته شوی د خای بخته بالکل نه بس شو برونونه وشو خیر خیریات سره کنه و خو ډیر تیز او ډیر غاو سره پیچې پټ کړه او نور خدای خیر کړو او بس موسم ډیر شته او ډیر مزیدار موسم دی او بلند کرکټ هم شروع دي زه سره خاطر په چړای کې خو ریکارډینګ مې ونه کو غار ډیشن شوی دی خسته غنډه وټه پورې پکې چدا او نه دا ټول شین شوی کنه برونونه شو چې بارون شو شي لازمي خبره ده زمکه آبادی ده نو هر یو شای شین شي مال ماتام خوشاله شي انسان هم خوشاله شي چې تر کوم ځای د نظر سینو شین بده ته په نظر ورسي صحیح او هغه علي بھائی بس زونه او هغه د کرکټ شروع کیږي بریک شوی او نه بریک کې راوخته چې بګیا کرکټ ځانو ډیره مننه خاجي بس شاپینګ مو کو بختای کې او واپس روان شو بختای په چړای باندې راکوزو په ترای باندې محمد زیان دا قدرمن سره خبره پکې بیا وکړه تمام څه دي راوړې مو کیمره ته ګوره ها ته څوک یې بل څه قدرمندو زه بیا سار نه قدرمندو قدرمندو زه محمد زیان نه ما صحیح وکم تو چې ته غلې وې حال ته کوم ځای بخته ته غلې وې او څه شه ده غسو جوس مام دی وغسو جوس دی وغسو ها دلته بوري کوي بریکو اوش ها بریک می وغسو زه چې راخطر ما قدرمند د حالات داسې وو چې د غرونه ډېر زبردست نشوي دي یقینا چې کیمرا کې دوست هغه څه وښکوري او دا وسره د نور وطن هم ټول زبردست شنی دي موسم ډېر زبردست دی بخته کې واده مو ډنګ ډنګ اوازونه اوسه پر رسی بعدا بریک شوه د منظر نو په منډه پکې بخته ته رولو غالبا چې گیم شروع شوی دی یو اور دا هم شوی او بس موږ راوختو بخته ته مزه بخته په تل شټر ریکارډ کو موږ هم دا پول بدل کو او ډېر خسته موسم دی او روان په خواړ دی وبونه ډاکته د خواړ باندې مې ویډیو کوونه غوړي او ان شاء الله چې ته موږ ټیمو بوسم او بازار راوختو لګم پکې دا پول بدل کو چې نیکسټ ټایم موږ خپل ویډیو شروع کو نو بدا پکې ویډیو حصہ هم جوړ شو کرکټ هم پکې کرکټ دوران کې تاسو دا وړه باندې خیر اوس نه خیر ده دا د بختې پول تر ورسېدو دا هم پکې وګورئ
ها محمد زیانو بختای دی ولیا ها سلام سٹارٹ ون ډابوي كل جزرة بيبي وبتلالا بينور بتبتلالا د مخکې میچ شروع دی او غالبا سنچري ته پکې خبره لاړه ده انعام بالر ته ایښی دی داسې اواز مې غوښترولو یوه طرف ته 5000 روپۍ دی یوه طرف ته 1000 روپۍ دي به دا ګراوند دی میچ لګیا دی او دغه ورسره ویوز دي 500 روپۍ انعام یې ورته ایښی دی یو مې بال نیم دي ځنه ریکارډ کو بیا خپل ځای ته ځان رسوو شاٹ چکه ولا چکه سره د بیټسمن رن شو چین میں 4 رنز وته پوتی دي او بالر ته کې انعام کې شو 1000 روپے چک آؤٹ تی کو 1000 روپے و انعام درکو دا بلم څنګه ولا چکه د سره سنچري مکمل شو 5000 روپے یو غټه د سوبولو باندې سنچري ولا افاق بسم الله خیر وروله د وخت کې لاست بال دی اخري بال دی او زه موټر سایکل لګیم پارک کوم تاسو ته وسره ریکارډ هم کوم بس د سره انینس په ختمېدو دی او ګورو چې 100 ټارګېټ به ور کوي دا اخري بال هم ولو یک رن یې واغستو 202 رنز وشو 203 ټارګېټ دی ګورو به مخکې چې څه کېږي څه حل زری یا به تاسو ته ریکارډ کوو افاق جورډن کوم څه سره تعلق ساتي خټکل حکیم آباد خټکل حکیم آباد هپی او هپی یم ډیر کلش بس گزاره کوي اصل کې شاټونه غشانو لګېدل باولر باندې ډاټ شنو الحمدلله 100 خوش خو ټارګېټ هغه چانونو چې څونه چې ما بارا ورو ولدونه نو پکار اجي صاحب ټورنمنت په بورا کې یو څو خبرې وکړه ډېر ښه ټورنمنټ دی او ډېر مینه ناک خلک دي کلی او موږ ډېر په مینه راځو ډیره مننه اجي صاحب دا دې کال د سیمه سنچري ده د تیر کال خو مې یو 10-12 دې کال مې پیل نه د ډېر آؤټ اف فارم چلیدم صحیح بس دې وخت کې افاق بھائی په 36 بالو سنچري والا د بلال سپیډ سے طرفه 5000 روپے او د ملاو شکلا به وته اوکے د وخت کې انینس شروع شو فرست بال اف د انینس 202 رنز کړي 203 رنز ټارګېټ ورکو د خټ کړي ګورو چې اوس د وابډې ولا سکی او د خټ کړي بالینګ څنګه د مو خنندین پیران نه سم معلومات ونه غستو خو میچ دومره پویره مچ کلاړیان سوم چې رسید دومره سختي جی او تکړه کلاړیان اریو کاس ځان سره وړي ځکه چې ناک آؤٹ میچ وی ناره سړي خپل کوشش فرست بال اف د انینس پہلا بال فیلڈر موجود گڈ فیلڈنگ 1 رنز نو بال شاٹ او بل کیش کوشش وکړو لیکن چکه شو گڈ شاٹ او فیلڈنگ وشو 1 رنز اوکو بالنگ کوي ګورو بیټسمنان څوک لوړ دي د هغې بولرز ټیم کې انفارمیشن درکو وجی او ثاقب وجی مینا وجاهت بوي ثاقب را سټرایک تا او ټچ آؤٹ شابان رالو د وابډې طرف نه نوې بیټسمن او د دې ټیم کپتان دی سفید ګل وابډې او ان شاء الله دا سه مخ کې به چې غي شابان تیر میچ کې سنچري والی وا ګورو چې دې میچ کې سمه پوره کامیابی جی تکړه بیټسمن دی د خپل ټیم کیچ دا وخته لیکن فیلډر موجود دی او کیچ بشي زه غلط اطلاع غلط شو چانس ملاو شو چانس ملاو شو شابان دا 1 اوور 14 رنز 1 کھلاڑی آؤٹ دی وابډې او د خټ کلی بالینګ دی نوې بالر رالو فیدا بال او د وخت کې په پیله بال باندې شابان آؤٹ شو خطرناک بال وته کو یقینا چې دا و د وابډې لپاره خطر جوړ شي حسن رالو نوې بیټسمن خسته تر یو کا
لیکن بعد شو 1 رنز او کیش وخته بل هم او یقینا چې دا به کیش شي او د سره اوټه خسته بال یې وکړو وخت کې سفید ګل ابجیکشن وکړو چې دا بال نو بال خو لیکن ما په کیمرا کې وکړو نو بال نو بالکل صحیح بال شوی امپایر په سره ورکه چې اوټ ته او یقینا چې اوټ وو د وخت کې د هغه میچ نه بایکاټ وکړو چیرې بس موږ بیچ پیللې حالات داسې وو چې میچ د بیلو باندې و ځکه چې درې څلور کلوړې نو دا اوټ کو خټ کړي ولا ورته چې رسا نه دی اوټ بس موږ درکو ځان نه دی اوټ دنه په سلا داسې وشو چې ټیم ولا ورته و چې بس رضا ډیډ بال شو او نه اوټ شو او نه بال وشو گیم دی هغه ځنه چالو شو چې کوم ځای باندې ودرېدل کلوړي وته ریورس کو کې د خټ کړي ولا بڑپن ښکارا کو او دا بال به تاسو ته موږ بیا ریپلی کې شیو چې آیا د نو بولو که صحیح بولو په دې باندې به تاسو خپل کمنټو کې څوک زاړه کلوړیان یې هغه تاسو د میچ ګورئ نو خامخا به کمنټو کې چیرې دا نو بال وو او کنو 2 اوور 22 رنز 1 کھلاڑی आउट 2 کھلاڑی आउट تھے یو ریورس شو 3 کھلاڑیان आउट شوی یو ریورس کو 2 کھلاڑیان आउट تھی زبردست بخته ته ورسو اله کلوړه 6 رنز شاٹ ته کړه او کیچ ګډ کیچ د سره بیا یو ځل آوټ شو ماغه کلوړی آوټ شو درې بال یې ولو بس سلام بال باندې آوټ 3 اوور 31 رنز 3 کھلاڑی آوٹ اوس زبردست ټچ اور رن آوٹ نٹ آوٹ بیٹر سے دلایو سبانه د میچ بووی د سپین خاک مېری او د مجر بازار ترمنځ فرند 11 ګورو بچي هغه سکی ځکه چې ناک آوټ مرحله شروع شوې ده هر یو میچ رستره سختي شي وایډ بال لیکن امپایر وایډ ونه وسو ډېر غټ فیل وشو امپایران خپل کې سلام مشوره کوي تماشا نن د پرون پر نسبت خو کم ده خو بیا هم ساحه د پورې راغلی دا کافي هدا پورې شته بخته سرته هم کسان راغلی دي چکا شاٹ اوور لیکن کلوړی موجود دی او شاید چې کیچ اوزا ازاله خراب شوی دی په دې وجه باندې کیچ ډراپ شو 4 رن شو اور اٹھتی سره شو او قدرمندو محمد زیان د خپل قدرمندو څخه خبرې کوي قدرمندو یا دا مت د ګوره مت ګوره کیمره ته ګوره کرکټ ته راغلی او کرکټ لیبه خو ته نه کوي که نه دی وخت خو ته لیبه نه کوي که نه دی وخت خو خلک لیبه کوي که نه تم پکې لیبه کوي څه شي سره لیبه کوي چپس سره کوي جوس سره جوس خو دی اولو ورته دې څه کوي نو قدرمنو ته به څنګه چې باران شوی دی که نه دی شوی شوی دی نه شوی دی موسم ښه دی موسم ښه دی هوا لګي سامي خبرې کوه که نه هوا لګي ویلې نه لګانې هغه اول ماما دې لړو بدا محمد زیان خو دې وخت کې پرون بل پرون راسې نه طبې والی دی بېسوره دی نو دې وجې نه لږې خبرې کمې دي نن مې راکوز کوم چې یاره د کور ماحول دلته بدل شي او دا بله چکه زبردست چکه کیچ ډراپ شو او ټچ لیکن بد شو ته نه وایډ بال دې وخت کې د سره ته لګي چې تبلیغ والا هم راغلي دي دعوات چلی پکې چې کوم ځای دا میلمانه به وي چې دومره راغلي دي چې د لرې نه به راغلي وي نو بس هیلې به چې راشه راکوشئ غنیمت دی او دعوات وچلوئ خپل بس دعوات یې وچلو روان شو شاٹ 4 رنز ډېره ښایسته ترو یې کړې وه امیر صاحب خو بس ویټ کیپر ناکامه شو یقینا چې رن آوټ و شاٹ زبردست شاٹ او چکا ډېر ټایم بعد چکا ولګېده شاٹ اگین چکا
زبردست 2 بال 2 چکے بل چکا زبردست کوم سر دی ول پته نه لګي پلان کوشته ور وښتا او د وخت کې کیچ هم ډراپ شو 6 اوور 78 رنز 3 چکې ولې 6 اوور 78 رن شو او 6 اوور کې 124 رنز پکور دي اسد رالو عوام ورته د وخت کې پیاز هم را کوشو د بختې کرینا فیډبیک وشو چې کنه خپل کېل مو د 6 اوور 7 اوور گیم کړی او 120 130 رنونه جوړونه وي بګي چې اگر 6 اوور کې 120 رنونه دی بس واغ سټایل باندې رنونه جوړ کړي او چا شاټ ولو او ځا کیچ ډراپ شو لیکن چې بیټسمن غلطی کړی و او چانس وته ملو شو ایک بال ایک چکا 3000 روپے انعام دے 10 سرورم چکا راشي دا بو وای کدو چکا ولا نو بیا بو 3000 روپے انعام هغه سو کې کامیاب شي اذروايز زبردست چکا وای ولا 3000 روپے وګټي زبردست د وخت کې بیټسمنانو کې جان رولو خپل د کلی میچ شروع کو ګورو چې د کومه حدا پورې کامیابی شي سمرم چې اوسه پورې ټورنمنټونه هغه کیږي هغه 6 اوور 7 اوور گیمونه کوي خپل کې دا ماغه 6 اوور گیم دی چې د 6 اوور کې 124 پورا کی او کنه ګډ بالینګ وایټ وغسو کھلاڑیان وته مخ ته بالکل سټیج غوړې ترولو چې د زنه تفسیری شروع شوې چې دغه سرنزونه کوي او د کې او ساره پیدا شوله چې دا بیرسانه ودرو دا بلا چکې دا ولا 4 ابورد د سره تکړه بولر رالو او आउट ही वो 7 ओवर 98 रन 4 खिलाड़ी आउट ورې زراله قدرمنو ساجيباغو نه شیف جوړ کړی دی الله بکی لیکل شوی واضح طور باندې خو فلپ ته یعنی الټا دی چې دا لکه څنګه د تصویر انګټه الټا ونی سي نو بس هغه سي الټا هغه لیکل شي شیف بالکل دی یا اعلان ماته نه جوړه ده فلپ ته چې دا الټا کو پتا فلټر ولا بیا به سیده شي موسم خوشگوار شو ورې زراله خیب زبردست سبای کې هم ساس کې بارانونه شوي دي او بارانونه تقریبا د هفته غوټه باران چل دی خو هغه سه بارانونه نشته چې خوړونه راسي خوړونه به نشته رالو اختر شاه کپتان سفید ګل راوته بیټینګ دا نان سټرایک باندې ودرېدو ایک رنز زبردست شاٹ اور بلا چکا بسم الله الرحمن الرحیم بس نن خیر سره بلال سویټ ټورنمنت تر کوزي د بخته په ګراوند باندې چې کومي ټورنمنت شروع دی آی کې د وبډي ولا او د خټکلی ولا میچ دی خټکلی ولا ملګرو چې کوم دی هغه 203 رن کړي ټارګټ ور کړی دی او وبډي ولا بیټینګ لګیا دی خو یقینا دا میچ چې کوم دی د خټکلی ولا بوګټي ویلی چې فیلډینګ کې پله باری ده هغه مین وکټ چې کوم دی هغه وټ شوی دی او گیم جوړی دی وس ګورو کرکټ بای چانس هیڅ پته نه لګي چې کرکټ به څوک ګټي ورن کې ګټل شي په ورن کې بیلل هم شي او دلته کې موږ لکه موږ مخکې کرکټ کو په 2002 3 4 5 کې تر 5 پورې موږ خو کرکټ کړی دی فیس بای دل سره موږ سره ډیلی بیسس سره چې کوم دی هغه روسیا غا دی موږ دی وختو کې لوړی دی بس اوس خو موږ ریټایرمنټ اغسته فیس بای ریټایرمنټ اغسته هغه نه علاوه چې کوم دی کوټلی کلان ډیر ملګری زپور الله دی کنیډي کې دی هغه سره هم گیمونه کړی دي او بل کرنل زمان ما چې کوم دی هغه گیم خو خیر موږ سره نه کړ خو خیر کې دی چې خپل وخت کې شکر کرکټرو او بل چې کوم دی قسمت خټک چې کوم دی هغه سره موږ گیم کړی کې دی شاید مو پیژني موږ به در مېلاون سره گیم کو دی سلیخانی ټیم نه او موږ خپل کې ډیر شکر کرکټ کړی دونن سبو ډیر کرکټ فاست دی دوی نو په 12 اوور کې 203 رن ټارګټ شوی دی او مخکې په 12 اوور کې چې 70 80 سکور وکړو هغه به یقینا دا میچ پتا غټلې
هغسې بولونه هم نه وو هغسې بیټونه هم نه وو. نن سبا خو ټول گیم هسې فراډ ته راغلی دی. بولونه هم چې کوم دی هم د ګیس نه ډاک دي او دغسې ورسره چې کوم د بیټ چې کوم دی هم د ګیسي بیټونه راغلي دي. نو نن سبا هغه زوړه کرکټران چې کوم دي هغه په دې نن سبا وخت کې کرکټ کې نه چلیږي. ویلې چې هغې خپل وخت سره چې کوم دی خپل اوریجنل بال اوریجنل بیټ هغې باندې ګیمونه کړي. نن سبا خو ټول ګیس والا دي نو کرکټ ډېر تیز شوی دی. نو خیر مزه هم کوي داسې تیز کرکټ خو لکه داسې هم نه وي چې یک طرفه گیم وشي. لکه هر سړی کوشش دا وکړي چې گیم هغه مزه کوي چې 50-50 گیم روان وي چې یو اوړي راوړي چې یو یې ګټي بلې چې بل ګټي دغه گیمونه دي. او بس الله دې دا ټورنمنټ ښه په خیر او په خیریت سره سر ته ورسوي. او بس گیم لګیا دی. اختر حسین بھائی چې کوم دی تاسو ته پر ډېره خوري کوي. وایس اف خټک د یوټیوب چینل د ډیلی خټک نامه هغه لګیا دی خپل هلې ځلې درته کوي او بس سپورټ کوي. او تاسو به ډېره مننه وي چې د سره سپورټ کوئ. ډېره مهرباني. السلام علیکم. ډېره مننه اختر چې تاسو زما قیمتي خبرې مو سره شریکې کړې. یقینا ظفر الله خان دا چې تاسو به دا خبرې اورېدلې وي تاسو د وختو کرکټر دی شاید چې تاسو نه لږ وروسته وي خو بیا هم د سکیرونه به داسې کړي وي. قسمت خټک موږ ګوري هر یو میچ ګوري. ظفر الله دا موږ هر میچ ګوري او کرنل زمان دا علي حیات ورور دغه نور فاروق زه به د هغه چا نومونه اخلم چې کوم کسانو کمنټ کوي نو هغه به زه خامخا دغه نوم اخلم. تاسو کوشش کوئ چې کمنټ کوئ. میچ دې وخت روان دی قدرمندو ون سایډ میچ دی او تقریبا 9 اوور 125 رن شو. 3 اوور کې تقریبا 88 دي که څو رنزونه پاتې شو. 3 اوور 78 رنز دي تقریبا. یقینا چې دا میچ د هغې په حق کې دی خو بهرحال د کرکټ بای چانس ګورو چې څه کېږي کوم سرته میچ اوړي. موږ هم تر اخري بوله پورې ناست یو چې څه قسمه هلې ځلې پکې وي هغه به تاسو ته موږ ریکارډ کولو کوشش کوو. تبصري هغه ډېر سیکلونه مو شو. شکر الحمدلله ډېر ملګرو زه مننه کوم چې تاسو دغه سیمو ته فیډبیک راکوئ کمنټ په ذریعہ فیډبیک راکوئ د ټلیفون راته وکړئ واتس اپ په ذریعہ باندې راشئ. تاسو ډېره مننه. او دا شاټ والا شو کمزوره شاټ دی فیلډر نشته خو 4 رن شو. نو کوشش کوئ چې کمنټ کوئ او ویډیو خپلوانو سره شیر کوئ. نور دی واتس اپ کوئ چې دا وګوري باقاعده. دا چینل چا نه وي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ. بعد 3000 سبسکرایبر تقریبا پوره کېدو ولا دي وخت کې 2985 خو شو هغه دي سبسکرایبر دي صرف 15 سبسکرایبر دي. هغه تاسو چې دا میچ تاسو کله زبل وکوم نن لکه 8 تاریخ ته 9 تاریخ خبره باغات تقریبا پورا وي. موږ باغام تاسو سره منشن کو چې را 3000 سبسکرایبر دي موږ پورا شو. دا نوې چینل موږ کولو کړو دی علاقه په ستا باندې شکر الحمدلله تاسو ډیره ترقی ورکړه ډیره مننه. بولډ بیډ اینڈ وکټ خستا آؤٹ شو دا عمر علي خټکلی ته مبارکباد ورکړو ځکه چې دا یو کلاړي ویلوړ د ډېرې چکې والی وي او 4 چکې والی وي 3000 انعام بو سخري دا بازات نه آؤٹ شو. مین وکټ لوړې تقریبا نور نارمل وکټ پاتې شو. دا وکټ سویم چې دی پرون ونه کې خپل میچ روټینګ کی. آصف کوم ځای سره تعلق سود؟ وابډا ټاون سره مشره. هپی ډېر هپی هم وي هپی هم ډېر کالج ډېر اجي سب ټورنمنت په باره کې څه خبرې وکړه؟ ماشاءالله ټورنمنت ډېر زبردست دی. کراؤډ چې وګور ډېر برابر کراؤډ راځي او منیجمنت هم ډېر زبردست دی او کرکټ ډېر خوند کوي دلته چې راځي. ډېره مننه. بس دې وخت کې آصف بھائی د وفدې سره تعلق ساتي 4 بالو 4 چکې والے د بلال سپیډ سے طرفه 3000 روپے او تملاو ش کلابینګ وتاو کې زه وابډا ټاون راغلم د الکانو سره او الحمدلله ډېر مزدار میچ روان دی. بس دا چې لګونته کې میسټیک چې دی هغه پورا میچ سړی نه وړي کنه. وابډا ټاون والا ډېر ښه ټیم دی خو په سر کې چون کې دای نه میسینګ شو هغه سو کې چونه ډراپ شو هغه لک بیا 100 کو دغه چې دی دغه وجنه دای نه میچ ته لاس نه لاړو او ډېر زبردست پلیران ورسره دونه زبردست چې د چا کتو لپاره موږ راځو
هغه د سره زموږ خواهشونه چې دغه کل که نه نیمګړي پرېښودل او میچ ډېر ښه روان دی او بیا را ژوندی کړو هغه دې میچ مطلب چې په مړي کې بیا هغه د ساه راوسته که نه ډېر ښه هلکان لګیا دي او بس دا هار او جیت چې دی دا د لوبې حصه ده که نه او فرض که اوس بیا هم لیږه نه نو هغه شان به بیا لیږي څنګه زموږ توقع وه ښه دي هلکان دواړه ټیمونه ښه دي دواړه ینګسټرز دي او ډېر ښه لګیا دي او بیا چې دی نو میچ کې څه نه لګیا دی سا پکې اوس هم شته دی بیخي اډیډ میچ نه دی که نه او بس زه د دې سونه منیجمنټ چې دی شکریه ادا کوم ډېر زبردست د دې پروګرام روان دی ډېر ښایسته د دې منیجمنټ دی او مزیدار طریقې سره د کرکټ روان دی 10 اوور 163 رنز میچ بیا لږونه هغه مشر خبره چې مړي کې سار وله او میچ را ژوندی شو 12 بال 40 رنز دي 2 اوور کې به 40 رن جوړوي په 1 اوور کې 20 رنز دی اوور کې 38 رن ته نواغسو چې دا څه ټایم کې موږ خبرې ریکارډ کوي ډېر زیات رن ته نواغسو اوس په 1 اوور کې 20 رنز یقینا چې میچ واوړېدو خو ګورو چې څه کېږي څه حالې ضروري وي ستاسو موږ مکمل میچ شیو او یقینا چې تاسو به ته نه خوند اخلی اختر شاه رالو بالینګ دا کپتان سپید ګل په سټرایک دی او بال دې سره کپتان هم آوټ شو نوے بیٹسمین رالو طاهر 11 بال 40 رنز دي یقینا چې یو اوور ووهلی شو نو رنزونه بیا رقمیږي او میچ په اخري اوور ته وځي تیاره هم راغلې ده کوشش کوو چې نان سټاپ ریکارډینګ درته وکړو 11 بال 40 رنز او 9 بال رضوان سټرایک ته لاړو په 1 اوور کې 38 رنز اخیستي دي ډېر هائی سکور یې کړی دی او دا خو شپږو چکونه هم زیاتې راسي او بس موږ ریکارډینګ کوو انټرویو مو هغه څه په دغه دوران کې سکور شوی دی او دا کیچ ته وختو لیکن فیلډر لرې دی او مخکې شو فیلډر زینب ججمنټ ونه کړی شو 2 رنز چانس ورته میلاو شو دې وخت کې 9 بال 37 رنز دي ښایسته بال 8 بال 36 رنز گڈ میسنگ روان دے 2 رنز 7 بال 34 رنز 7 بال 34 رن دي دینه مخکې په اوور کې عمر علي بھائی 38 رن شوي دي نو په کار چې په 7 بالو باندې خو وي هوا هم تېره شوه او ښایسته اوور وشو رن آؤٹ خطره ده او آؤٹ ایزی آؤٹ 11 اوور 170 رنز وخت کې اوه کھلاڑیان آؤٹ دي ګورو ټول کھلاڑیان په هغه دي 1 اوور 34 رنز دي 33 رنز دي غالبا چې دې کې به وکړی شي که نه دې اوور کې به چکې وایي خو دا تکړه بالر دی نه شي ولی بال د سره بال ښایسته اتمه خټ کلی ته بیا عمر علي به یو ځلې مبارکي ورکړه ځکه چې کم بیک یې وکړو په مشر خبره چې مړي کې ساه راغلې وه خو بیا غالبا ساه ته نه ووته واپس بس هغه یې وګټو دی ورته میچ ویر کړلو سفید ګل ورته میچ وکړو چې به دا میچ تاسو وګټو اور اوس په دې اخیره کې به سفید ګل سره درې خبرې کوو یاره میچ خو سر کې مونږ د 10 رن آوټ شوی لومبي اوور کې کیچ ډراپ شو نو هغه مونږ دپاره 3 کیچونه ډراپ شو هغه 100 رنز وکړو نو دا ټرننګ پوینټ دغه زموږ دپاره ځکه چې په صفر یو کس آوټ کېږي او 100 کوي نو به دغه مونږ دپاره ښه لک نه دی که نه بیډ لک شو اوس هم تاسو ښه مقابله وکړه
نو مقابله باره کې ملګرو باره کې څه و چې یاره بس مقابله خو ډېره ښه شوه، بس اخري دوه اورونو کې موږ نه میچ پاتې شو. یعنې شعبان او ثاقب لږه منډه ورکړې، بیا به دا زر چیس شو. خو بهرحال ښه ګیم وشو، دیزي پورې راورسېد، ښه ګیم وشو زموږ طرف نه. دا قدرمندو درېیم میچ شو چې دا چیس نه شو. دې نه مخکې 9 میچونه چیس شوي دي. د نیو لیهر چې کوم دا میچونه شروع شوي وو بارانه نه بعد 9 میچونه چیس شو. لسام یو لسام او د نننۍ میچ چیس نه شو. د پیله بیټینګ وګټو او نن د خټکلی ښه زبردست ګیم وکړو. اگر چې دی وسره هم فایټ وکړو خو بهرحال ناکامه شو. یو کاسب علي وی ګټي به د خټکلی چې کوم د ګیم کې ان شو وابډی والا ګیم نه وټ شو. اگر چې شعبان تکړه بیټسمن و خو دې پر یې سمونه کو په 0 باندې اوټ شو. او څنګه چې کپتان و چې موږ په پیله 3 کېچونه مس شو، هغه موږ ته ځواب جوړ کو. یعنی یو کلاړي په 0 باندې اوټ شو، هغه راته 100 رنزونه وکړو. نو هغه هم د بیټسمن هم د خپل هغه چانسونو نه فایده اخیستې وه. بدې سره دا میچ هم ختم شو. سبا او بل سبا بس 2 میچونه دي 10 تاریخه پورې. بیا به بل لهر شروع کیږي، هغه بیا دین هم تکړه میچونه راوځي ځکه چې جدوجهد ډېر شروع دی. ناک آوټ سیستم دی. اخري به 2 کسان وځي، یو کس فاینل ګټي، یو به 70 ګټي، یو به 125 ګټي. نو به دغه ته به دا ګیم رسي. بس موږ ته اجازه راکړئ په لوی اعلی مسوار هم د خالد آباد څخه چې په هر ځای کې په خپله دعاګانو کې میال ساتئ. او په اخره کې زه بیا ریکویسټ کوم چې چا چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه سبسکرایب کړئ. څوک چې ویډیو ګوري خامخا لایک ور کوئ او کمنټ وکړئ. څوک چې کمنټ نشي لیکای نو هغه لایک ور کوئ. او چې څوک کمنټ لیکای شي نو خامخا کمنټ کوئ، خپل اپینین خپل خیالات موږ سره شیر کوئ. موږ به تاسو نمونه بدل کې په ویډیو کې بقاعده اخلو. او په مخه الله فامان.